بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانیوار څېړنیز او فرهنګي بنسټ ګرانو څارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانیوار د څېړنیز او فرهنګي بنسټ د ښوونیزو کورسونو په لړۍ کې دا د زه دوست محمد هلال تاسو ته د ادارې او مدیریت پر اساساتو باندې خپل کورس وړاندې کوم. له تاسو څخه هم هیله لرو ترڅو زموږ کورس تعقیب کړئ. د دغه کورس په چوکاټ کې به موږ د منیجمنت یا مدیریت پر اساساتو باندې خپل بحث را شروع کوو. دا چې منیجمنت یا مدیریت څه ته ویل کیږي، مدیر څوک دی او کوم خصوصیات او کوم مهارتونه باید مدیر له ځان سره ولري، او د مدیریت دغه اساسات به موږ پر 5 لوی کټګورۍ تقسیموو. لومړی به پر پلانینګ یا پلان جوړونې او تصمیم نیونې یعنی ډیسیژن میکینګ باندې خبرې وکړو. دا چې یو مدیر څنګه وکولای شي او ښه پلان گذاري وکړي، ښه پلانونه جوړ کړي او ښه تصمیم نیونه وکړي ترڅو خطر یې پکې مدیریت کړی وي او مؤثریت او مثمریت یې په نظر کې نیولی وي. په دوهمه برخه کې به پر تنظیمونې یا ارګنایزینګ باندې خبرې وکړو. دا چې خپل سازمان یا اداره پر ډیپارټمنټونو بخشونو باندې وویشو او د سازمانونو په جوړښت او ډیزاین باندې به بحث ولرو. په دریمه برخه کې به پر رهبرۍ یا لیډینګ باندې بحث وکړو. دا چې خپل سازمان څنګه وکولای شو ښه رهبري کړو، د بشري منابع څخه پوره استفاده وکړو او د بشري منابع لپاره ښه تشویق کوونکې رهبري جوړه کړو، د هغوی کارونه وستایو. په اخره برخه کې به پر څارنه یا کنټرولینګ باندې خبرې وکړو. دا چې د یو مدیر په صفت د خپل سازمان او بشري قوې څارنه وکړو، دغه د فعالیتونو مولدیت او کیفیت په مدیریت کې لازم ګامونه پورته کړو. ملتیا مو وکړئ او دغه کورس خام مواد د افغانیوار د څېړنیز او فرهنګي بنسټ د ویبپاڼې او سوشل میډیا له لارې ترلاسه کړئ. زموږ سره پاتې شئ، خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. کامیابه، سرلوړي، خوشحاله اوسئ.